ابن قیم سے فرمایي جواب الکافی کې چې څل نقصان په انسان کې پیدا کیږي یو په کې دغه د دنیا او د آخرت ناکامي ذلت ای ولسم سره په خپل فرش حفاظت وکي دا به کار کینا د پردو په وړاندې سیوار خپل بیبي او د قشند وینځرا ابن قیم سے پیدا خبره ذکر کړی دا وې د ټول حوادثو اولنې مبدا نشو علت چې د هغه نظری دا وجدا دا ودا لوی ورونه چې بل شوی دی هغه د وړو وړو بسر کولا عجیب خبره ذکر کړی ویډیو کرتے و نظر د سړي د سترګې نه وځي او داغه بدل کې د شو نخه جوړه کې لکه څنګه چې غشي باندې ولګيږي بغیر د قوس او بغیر دغه لیندینا وکیل سے فرمایي موږ سفیر سوري سره وته اولنې هغه چې موږ باندې شروع کړ په دې ورځ باندې هغه چې موږ خپل نظر کنټرول کو بازار کې ګرځېدو د ګرځېدل نه مخکې مو دا خبره وړه چې لکه زه خو سفر باندې خصو څه چل وکړو راځي چې د نظر کنټرول کو اوس موږ شکر ولزو شکر الله محمد رسول الله فرمایي وسياحه امتي الجهاد في سبيل الله او كما قال زما د امت سیاحت او شکر دار چې هغه جهاد کې د الله په لار کې موږ له پغمان لزو چرته لګ پلان لاړ دې پغمان کې شکرې وي چرته لاړ دې دا خو ګولې سرغ لاړ دې دا خو پلاني ځای لاړ دې او هغه ځای لاړ دې دا محمد رسول الله سره په دښمنۍ کې کله کله ودرېدل دي چې ال تلاړ شي د سترګو بد نظری د سترګو نظر کنټرول به کېږي نه د دنیا او د آخرت ناکامي رب العالمین په دې شی نه کې خود لري دا د تاوان ولا خلک چې په دې کې ګرځي دا ګرځي دا د ذلت ولا خلک دي دا هغه انسانان دي رسول الله فرمایي چې انسان به عمل کې د جنت مابین کې بدلويش په اندازه مسافه پاتې شي خودشه حرکت به وکړي چې رب العالمین به جهنم لبوشي دا بد نظری سره د ایمان نه خلاصي لیکن موږ عادي کاری وجه دا چې داس موږ شل په جامعه کې څور دا د ګناه په نظر باندې ګوري نه نیک انسان مال ته منډي وي ګيري والا انسان منډي وي مشر منډي وي سپینګيره منډي وي ناري نو زنانه ټوله عیسی علیه السلام دا خبره کوله احیاء العلوم کې امام غزالی لیکل دریم جل یوصل دول سمر صفات اياكم والنظر اياكم والنظر معنا د نظر نظر ساتي فانها تزرع في القلب شهوه ودا د انسان په دل کې شهوت راوچتي او اندق في الانسان لبس چې دا بد نظری کوي ترې پرانی زنانه لګور او د کجه لګور یو شاعر به دا خبره کړې ده وی بهادر انسان هغه نه دی چې په ورځ جګړه کې د خپل سورلي خپل ځان بچ کی بلکې هغه انسان چې د خپل نظر کنټرول کوي پر دې زنانه دا لوی شاسوار دی او بطل قهرمان دولسم چې د دنیا او آخرت کامیابی رب العالمین ور پورې تړلې ده او یفتنی بس زنا سړی به د جنا نه ځان ساتي خو زنا دې نه شویل چې انسان بد اخلاقی وکي بلکې زنا رسول الله فرمایي د سترګو جدا ده د غوګونو جدا ده د لاسونو جدا ده د ژبې جدا ده د خو جدا ده دروغ شکل انسان شروع کی رسول الله فرمایي دا سړی د دنیا او آخرت د ناکامۍ سره مخامخ دی د یو عمل به الله به قبول نه کړي کله مرتکب دی ګناه کبیره کافر هم نه دی الاستكبار حدیث کې راځي بخاری سے فرمایي مسند احمد مسلم کې روایت دی رسول الله فرمایلی دی ثلاثه درې کسان دي چې الله سره خبرې نه کوي د قیامت په ورځ باندې د دې خبرې لګوره 50000 کاله به تاسو سره الله خبرې نه کوي نه مستو عمل قبول کی نه به تعالی د نظر پر رحمت په نظر باندې وګوري یو به کې اقص پنګیره دي چې ګیره سپینه دوه زنا کوي سترګې غلط استعمالي عقبه چې هغه دروغ وي او خلق برجن اواقع عالم چې هغه حق نه بیانوي او هغه انسان چې هغه د پنځه کته کړی دي د انسان سره الله خبرې نه کوي بین زسم د دنیا او آخرت کامیابی رب العالمین ور پورې تړلې ده چې دې لوري زاهد باطنی زنته ان يجتنب اشد الاجتناب من الحلف الكاذبا چې انسان په دروغو قسمونه ځان ساتي من بالکل نه څنګه ګرځولې لکه عادت شپارسم دا معنا چې د خلکو وبره منه کوي او ولسم دا معنا چې کله انسان په قسم نه د خپل مال نه خرچه به هرڅه فرمایي رسول الله فرمایلی د درې کسان دي چې الله سره خبره ونه کوي د قیامت ورځ نه ورته وګوري نه به تسکیو کی بلکې درناک عذاب دی غیلا یو هغه انسان دی چې هغه وبو په دې مسافر باندې منع کوي چې زما په علاقه کې د عمر اغلی په دې طرف باندې منه درځي دغه هغه انسان دی رسول الله فرمایي چې په یو شا باندې خپل سامان خرڅي د ماځګر مازنو سو قسمونه وکړي چې زما په الله باندې قسم په دومره مې خرڅو په دومره مې خرڅو ما بل هغه انسان دی بايع امام چې د دې عمر سره بیعت کې مقصد به دي کې نه الا لدنیا مگر د دنیا د وصول لپاره کوره کړه وفا کوي کوره نه کې ایسه به باغ باندې وفا نه کوي ډېر انسانان بیعتونه به دې خبره باندې کوي اتل سم د دنیا د آخرت کامیابی قران او سنت دې پورې تړلې ده چې ان زنانه دې په ډول جنت کې وځينا رب العالمین فرمایلی دی دا زنانه دې په خپل کورونو کې وسیږي او تاسو کورونو کې وسیږئ د جاهلیت هغه ډول مخ کار کوي هغه په دې طریقه چې دې ورا ساده لوپټي په دې غاړو کې اچولې یا به په وګو باندې اچولې یا به تنګ جامې کولې یا به نری جامې کولې چې اوس بالکل دغه عادت دی د غیر مسلمو
چې مسلمانانو کې راځنه نشوي دي ډیرو دیندار سړي به بار چې داغه د خبرو لګوري داغه د ناس ولاړ لګ ته بګوري شردا خو ډیر اوچت عالم دی ډیر اوچت زاهد دی ډیر اوچت مجاهد دی دا قهرمان دی ډیر جهادونه کړی لیکن داغه د کور ژوند نشي دنه پوښي د زنانه او داغه د خځو داغه د لورو داغه د انګور د جامو کپڑے چې کله ولې د نریواله او د تنګواله یاد ساته به متره دا مسله معلومه چې دا وس هغه مجاهد او عالم دی کدا چرته غیر مسلم دی بلکې بده شي جامه کې رسول الله فرمایي دا مونږ نه قبلې کی دا سره نه دی کوي کنه سره لستی دا قشن بدن کار دي تنګو جامو کې د څه لکه بالکل دا بربندې حتی علماء دالي کړی دي چې کله زنانه بربند ولاړې دغه په دې اندامونو کې دومره د انسان د فتنې لپاره سبب جوړیږي نه چې کله جامه واغوندي او تنګ واغوندي او نری واغوندي دا دغه نه ګورې سخت کشش به لري د انسانانو د دنیا او د آخرت ناکامي سره مخامخ شي نو نسم د دنیا او د آخرت کامیابی رب العالمین په دې کې خو درې ده وان يجتنب العمل بما يوافق هوا دا ابقى عمل سره ځان سره چې هغه زره خواهش سره برابر دی رب العالمین فرمایي د انسان الله په دنیا او آخرت کې شرم دی شلم سړی به د خپل زنانه سره په حالت د هیڅ کې جما نه کوي دا ګندګي نه ظاهري او باطني رب العالمین فرمایي چې فاعتزل النساء اے خلکو اے مؤمنانو د زنانو په هیڅ کې ځان جدا کې وسره نږدې کیږي ما رسول الله فرمایي چې کله سړی وسره نږدې شي یو خدای الله نه بکنه غواړي علماء لیکلي دویم دا به یو دینار او نیم دینار د الله په نامه باندې صدقه کې شرعي دینار نه کوي ته دغه حساب ولګوا توبه وباسي دا سړی او اهل المدینه پر تقریبا 15 مرزونه ذکر کړی دي نفرت ته ظاهري او باطني پکې نقصانونه کله چې انسان په حالت د هیڅ کې د خپل بیبي سره وځي کېږي د دنیا او د آخرت ناکامي د چې انسان کو څومره منځونه کوي دا د څه لکه د وسري جامه چې ککړې بده کنده کې باندې دا په منځ ولاړی اېدا موږ به قبول شي باطن کې دا کندره الله د لږ ډوري کول پکار دي ډول دند چې بس جامې صفاوا باندې وسري کې اوسپره وغیرہ دا ور باندې هوا یاره په زمان زبانه ولاړې مو ډیر بزرګي مو ګیره مې غوړه کړل او دا هغه دی یوشتما وان يجتنب التقذر بالبول وعدم الاستنجاء شکل انسان تشي متیز کوي په دې وخت کې دا قصاص کول ځان سره ذکر رسول الله فرمایي استنجوا من البول فان عامه عذاب القبر منه ده قبر عذاب دی وجه سلم متوجه کیږي او شکل ته استنجاء په وبو باندې وکینو الله بس تعالی دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی او کتب بالکل دغه پروا نه کوي چې ساره بدو جامو لا بدل لا متیز دروازه ته کوانه لوتلی الله به دې دنیا کې ناکام کې او د قشن په آخرت کې رب العالمین ناکام کی دا عمل د نقصان مسله دراله د مسجد قباء ولنه محمد رسول الله دا بختنه کړي و موږ شکل جنابت کې غسل کو او استنجا په وبو باندې کو جمع ته نه راغلي شرابونه مسړې ځان ساتي حرامونه د غیر الله د بوتانونه ادقي غشونه چې کما ابن جرير ذکر کړی دي د مکه مشرکانو جوړ کړي ولاته منات